درنو لیدونکو السلام علیکم. که افغان مامورینو ته ژر معاشونه ورنه کړل شي بشري ناورین پیښیږي. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلند د ملګرو ملتونو سرمنشي او نړیوال بانک ته په یو لیک کې ویلي چې د افغان حکومت مامورینو سره باید په بیړنۍ توګه مرسته وشي او د دغه دوه سترو مؤسساتو لخوا باید تنخواوې ورکړل شي. نوموړی زیاتوي که افغان حکومت مامورینو ته په بیړنۍ توګه تنخواوې ورنه کړل شي افغانستان به له ستر بشري ناورین سره مخ شي. یاد دې وي چې لسګونه زره مامورین د تنخواو د نه ورکړې له امله د خپل ژوند له ډیرو لومړنیو اړتیاوو بې برخې شوي دي. بلخوا د امریکایي پوځیانو د ځان وژنې ګیرا 15 سلنه لوړ شوی دی. امریکایي چارواکي وایي تیر کال د ځان وژنې 580 پیښې ثبت شوي دي. په داسې حال کې چې دا شمیر وړم کال 504 و. په دې کې د ملي ګارد د پوځیانو ترمنځ په 2020 کال د ځان وژنې موارد 15 سلنه زیات شوي دي. په 2019 کال کې د دغو ځواکونو 86 غړو ځان وژنه کړې وه چې په 2020 کې دا شمیر 103 ته لوړ شوی دی. دغې پیښې امریکایي چارواکي سخت اندېښمن کړي دي او هڅه کوي دغو پیښو په اصلي ریښو پوه شي. بلخوا په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت اعلان کړی او ویلي دي چې د کابل سعودي ترمنځ د رسمي پروازونو پیلولو اجازه له سعودي چارواکو ترلاسه کړي او ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي الوتنې پیل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. کومه دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.